بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پی ایچ پی شروع کوو او په دې کورس کې به موږ دا وایو چې پی ایچ پی څه شی ده، د څه لپاره استفاده کیږي او څنګه کولی شو ډیټابیس سره وصل شو. په د هغې په جریان کې به موږ یو پروژه هم کار کوو. اول دا پیژنو چې پی ایچ پی څه شی ده. پی ایچ پی د هایپر ټیکسټ پروسیسر مخفف ده چې د ډاینامیک ویب سایټونو جوړولو لپاره استفاده کیږي. یا داسې ویلی شو چې پی ایچ پی د ډیټابیس د وصلېدلو سره استفاده کیږي. موږ یو ویب سایټ له ډیټابیس سره وصل کړو. پی ایچ پی چې دا سرور سایډ لنګویج ده، په دې معنی چې پی ایچ پی په سرور کې اجرا کیږي. سرور سایډ لنګویج هغه ژبې دي چې په سرور کې اکزیکیوټ کیږي یا اجرا کیږي. او پی ایچ پی عموما ویب بیس سافټویر کې استفاده کیږي. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې ولې پی ایچ پی زده کوو. پی ایچ پی ځکه زده کوو چې اسانه ده، اوپن سورس ده، په دې معنی چې هر چا ته لاسرسي وړ ده، یعنې فری ده. او ابجکټ اورینټډ پروګرامینګ ژبه ده. کراس پلیټفارم یعنې په هر ډول پلیټفارم کې اجرا کېدلی شي. او ټولو سرورونو کې دا کار کېږي، چې هغه اپاچي سرور ده او که آی آی ایس سرور ده، په ټولو سرورونو کې دا اجرا کېدلی شي. او بل چې د پی ایچ پی سیکیور ده، میل سرور لري، کولی شو موږ ایمیل وکړو او چټینګ سیستم پکې جوړولی شو، فایل سټوریج سیستم پکې جوړولی شو، ای کامرس ویب سایټونه پکې جوړولی شو. بل دا زده کوو چې په پی ایچ پی کې کم مشهور ویب سایټونه چې په پی ایچ پی کې جوړ شوي دي هغه لیست، ځکه پی ایچ پی چې ده موږ ویلي چې امنیت یې قوي ده. نو فیسبوک، یوټیوب، ورډپریس، ویکیپیډیا، ډیری هغه مشهور ویب سایټونه ټول په پی ایچ پی کې جوړ شوي دي. نو پی ایچ پی مهمه ژبه ده او امنیت له لحاظه ښه ده، نو ځکه پی ایچ پی زده کوو. بل پی ایچ پی څنګه موږ ولیکو، هغه سینټاکس سره کم ده. دا به تاسو ته عملي زه کار کوم چې تاسو کله پی ایچ پی لیکئ، دا رقم نښې به لومړی سر کې واچوئ او آخر کې به دا ډول، یعنې لکه ایچ ټي ایم ایل کې ستاسو ویلو یو سټارټ ټګ ده او بل کلوز ټګ ده. همداسې پی ایچ پی هم موږ لیکو، دا یې سټارټ ده او دا یې چې ده کلوز ده. او د یو شي پرنټ کولو لپاره په پی ایچ پی کې له ایکو نه کار اخلو. لکه جاوا کې چې موږ سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن ده، په جاوا سکرپټ کې ډاکومنټ ډاټ رایټ ده، همداسې په پایتون کې پرنټ ده. نو په پی ایچ پی کې موږ له ایکو نه کار اخلو. راځو دا عملي کار کوو. مخکې له دې چې تاسې پی ایچ پی په کمپیوټر کې کار کوي، موږ وویلې چې پی ایچ پی دلته وویلې چې پی ایچ پی چې دا سرور سایډ لنګویج ده، یعنې پی ایچ پی په یو سرور کې اجرا کیږي. نو داسې موږ کمپیوټر باید سرور وي، نو دې لپاره موږ یو مجازي سرور ورته انسټالوو. نو موږ کمپیوټر کې باید زمپ په نوم یو سافټویر وي، دا باید کمپیوټر کې انسټال ولرو. بل دې کې اپاچي سرور موږ چې کو آن کو. نو تاسې باید کمپیوټر کې زمپ انسټال ولرئ او هر کله چې پی ایچ پی کاروئ نو زمپ اوپن کړئ او دې کې به اپاچي سرور چې کوئ سټارټ کړئ. کله چې مو اپاچي سرور سټارټ کړ نو پروژه به خپله په زمپ کې اخلئ، پروژه به په زمپ کې اخلئ. لکه څنګه چې تاسې وینئ زه د سی ډرایو ته راغلم او دلته ما زمپ ډیجی کې انسټال کړی. نو ټول پروژه چې تاسې د پی ایچ پی پروژه اخلئ نو سی ډرایو ته یا هغه ډرایو ته به لاړ شئ، وینډوز یا زمپ هم همالته انسټال کړی. نو زه راځم زمپ ته او په دې کې به مکمله پروژه به د ایچ ټي ډاکس فولډر کې اچوئ. دلته خوښه تاسې زه مثلا یو فولډر اخلم، مثلا نیو کلاس
نیو کلاس په نوم ما یو پروژه واخیستله او دلته به یو دانه فایل واخلئ د ټکسټ زه راځم ټکسټ ډاکومنټ انتخابوم مثلا فرست خو دا اکسټنشن باید پی ایچ پي ځکه چې کمپیوټر کې هر شی د اکسټنشن په اساس پیژندل کیږي مثلا موزیک موږ MP3 په اساس پیژنو عکس موږ PNG او GPG په اساس پیژنو نو کمپیوټر هم دا ټول فایلونه د اکسټنشن په اساس پیژني نو د PHP فایل به اکسټنشن به PHP ورکوي نو داسې کله د اکسټنشن تغییر ماته یو داسې الرټ راکوي چې آیا ته دا اکسټنشن تغییروي زه ورته یم یس تغییروم نو ګورئ دا اکسټنشن چې سو PHP سو که چیرې تاسې کمپیوټر کې اکسټنشن تاسو ته نه ښکاري مثلا تاسو یو شی رنیم کوئ دلته ډاټ نه نو دې لپاره به دلته راسئ آپشن ته او په دې کې ویو ته به راسئ ویو برخې ته او دا هاید اکسټنشن که چکي تاسو سره دا به آن چک کوئ نو دلته به اکسټنشن تاسو ښکاره شي نو د فایل اکسټنشن به چې کوي PHP کوي نو راځم زه دا خلاصوم دا به تاسو ته زه په اوس په نوټپاډ پلس کې خلاص کړم نو موږ ویل چې هر کله چې PHP لیکو د هغې سینټاکس دا رقم داسې موږ PHP داسې خلاصه کړو او دا رقم یې چې کړو بنده کړو نو موږ چې یو شی پرنټ کوو نو موږ ویل چې ایکو به لیکو نو زه لیکم ایکو که موږ ته هیلو ایکو نو هر کله چې دا پروګرام یا دغه PHP فایل موږ رن کوو نو موږ ته به یو هیلو په نوم هیلو مسیج راکړي نو داسې څنګه رن کیږي تاسو ته بیا تکراروم چې زمپ باید تاسو انسټال وسیږي او اپاچي سرور آن کړئ نو خپل براوزر به چې کوئ خلاص کړئ نو راځم زه براوزر خلاصوم او دلته هر کله چې تاسې PHP فایل رن کوئ نو مونږه دا خو اوس لوکل سرور ده نو دلته به لیکو لوکل هاست چې تاسې دلته لوکل هاست ولیکئ ډایرکټ به دا GHTDocs فولډر ته ځي لوکل هاست لکه مطلب تاسو درته وایم دا به HTDocs فولډر هدف HTDocs فولډر CTDoc فولډر ته لاړ شه خو هغې نه بعد موږ څه دا نیو کلاس په نوم فولډر جوړ کړی و که نه بیا ورته وایم نیو کلاس ته لاړ شه بیا زه دا سلش علامه ورکوم نو ګوره لوکل هاست نه مطلب HTDocs ته لاړ شه بیا نیو کلاس فولډر ته لاړ شه بیا موږ ته دا شی راواخله ګورې موږ سره دلته فرست PHP په نوم ده نو دا به زه خلاص کړم ګورې موږ ته چې راغی هیلو راغی نو بیا تاسو ته دا تکراروم لوکل هاست نه مطلب د HTDocs فولډر ده بیا هغې نه بعد د خپل فولډر نوم ولیکئ او بیا سلش علامه ورکئ چې دا مثلا سلش ورم نه کړي خپله یې درته لیکي خو دلته تاسې هر فایل سي هغه به اوپن کړئ ګورې موږ ورته ویل هیلو موږ ته ایکو کا هیلو چې کړل ایکو کړل او بله موږ خبر دا کړې وه چې PHP چې دا سرور سایډ لنګویج ژبه ده نو دا مکمل په سرور کې اجرا کیږي نو که چیرې زه دلته راسم دا خو موږ سره براوزر ده که نه نو لکه جاوا اسکرپټ چې ده په براوزر کې اجرا کیږي خو PHP چې ده سرور سایډ ده سرور کې اجرا کیږي څنګه ګورې که زه راسم یو پیج سورس دی دې کوډ ته راسم ګورې دلته موږ ته هیلو ته ننوشته ده د PHP کوډ ښکاري نه ښکاري نو PHP مکمل کوډ په سرور کې اجرا سو خو براوزر ته چې ولېږه ټکسټ یا د HTML شکل کې ولېږه نو دا د PHP لومړنی ویډیو په نور ویډیو کې ګانو کې به نور موضوعات څېړو